سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. په لومړي سر خو د هندوستان کرکټ مینوالو ته د ټولو ته مبارک چې د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د 2024 شلاوريز نړیوال جام اتلولي وګټله. د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې د دویم ځل لپاره د شلاوريز نړیوال جام اتلولي وګټل. په دغه پایلوبه کې د ساوث افریقا او هندوستان لوبډلې سره مخ شوې. د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې په دغه لوبه کې بایللې لوبه وګټل. د ساوث افریقا لوبډلې ته په 7 منډو په توپیر ستره ماته ورکړله او دغه اتلولي په خپل نوم کړله. په شلاوريز نړیوال جام کې دغه دوه لوبډلې ډېرې قوي او پیاوړې لوبډلې وې چې د هېڅ لوبډلې څخه ماته نه وه خوړې. افغانستان په نیمه پایلوبه کې د ساوث افریقا لوبډلې سره مخ شوه چې د ساوث افریقا لوبډلې په 9 ویکټو په توپیر په نیمه پایلوبه کې افغانستان لوبډلې ته ماته ورکړله چې پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. او داسې په دویمه نیمه پایلوبه کې هندوستان او انګلستان لوبډلې سره مخ شولې چې هندوستان لوبډلې او انګلستان لوبډلې ته په 6 منډو په توپیر ماته ورکړله او چې پایلوبې ته یې لاره پیدا کړله. په دغه پایلوبه کې د هندوستان لوبډلې د لوبې ټاس وګټئ چې پخپله د توپونې پرېکړه وکړله. په ټاکل شویو 10 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې جوړې کړلې. د هندوستان لوبډلې لپاره په توپونو کې وراټ کوهلي ډېره زبردسته په زړه پورې توپونه وکړله چې 6 منډې جوړې کړلې او داسې اکشر پټیل بیا 40 منډې جوړې کړلې. نور لوبغاړي ونه توانېدله چې د هندوستان لپاره د ډېرې منډې جوړې کړي. د 106 منډو هدف په تعقیب کې د ساوث افریقا لوبډلې ډېر خوندور په زړه پورې سټارټ واخیستی، خو پرله پسې دوی بیا خپل ویکټ د لاسه ورکړلی. ونه توانېدله چې د هندوستان د 106 منډو هدف پسې ځان ورسوي. ټوله لوبډله په 109 منډو باندې وسوځېدله چې په 8 منډو په توپیر یې په پایلوبه کې د هندوستان لوبډلې څخه ماته وخوړله. که تاسو هم غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلومات څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج سره فالو، چینل در سره سبسکرایب کړئ. که دغه ویډیو په ټیک ټاک باندې ګورئ د ټیک ټاک آی ډي هم در سره فالو کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.